د ملکنډ په ادبخیزه سیمه تاڼه بایزی کې یوه ادبي دستوره وشوه چې پکې د ادب جولای کې شعري مجموعې ډالۍ کوونکو ته ایوارډونه ورکړل شول. په دې اړه زموږ همکار سید زمان سبا دا رپورټ رالیږلی دی. راځئ چې وګورو. ملکنډ خاوره د ادب په لحاظ ډیره زرخیزه ده او دې خاورې په هر وخت کې داسې لیکوال پیدا کړي دي چې په نړۍ کې چرته هم پښتانه میشته دي فخر پرې کوي. د ملکنډ ادبي ایوارډ د سوري لاندې د ایوارډ حقدار ګرځېدلي کتابونو لیکوالانو ته د شیلډونو ورکولو یو خوندوره دستوره په تاڼه ملکنډ کې ترسره شوه چې پکې د صوبې د ګوټ ګوټ نه شاعرانو او ادیبانو ګډون وکړو. نامتو لیکوال عباسي سبزي د دستوري مشري کوله او د تحصیل ناظم افضل حسین مشر میلمه و. په دستوره کې د دستوري مشر عباسي سبزي او افضل حسین هغه شاعرانو او ادیبانو ته شیلډونه ورکړه د چا کتابونه چې د ججانو د فیصلې مطابق د ایوارډ حقدار ګرځولی شوي وو. ایوارډ اخیستونکو کې سلیم بنګش، کلثوم زیب، طیب الله خان طیب، طاهر خان طاهر، ګل احمد وردک، مزمل شاه مزمل، شمس بونیر، واجد ودان خلیل او ابګار ملکنډ شامل وو. دستورې ته د وینا په وخت مشر میلمه افضل حسین او عباسي سبزي د ملکنډ پښتو ادبي ایوارډ ستاینه وکړه او د دوی خدمات او د پښتو ادب سره بې کچه مینه وستایله او هیله څرګنده کړه چې د دوی د خدمت دغه لړۍ به هم دغه رنګ دوامداره وي. په دستوره کې د خوندورې مشاعرې تابع هم وشوه چې پکې راغلي شاعرانو خپل کلامونه وړاندې کړل چې کتونکو ته ډېر خوند ترلاسه کړو. دستوره کې د یو قرارداد د لارې غوښتنه وکړل شوه چې په تعلیمي ادارو کې د 12 جماعت پورې پښتو لازمي وګرځولی شي ځکه چې تر هغې پورې یو قوم هم وده نشي کولی چې تر څو تعلیم په مورنۍ ژبه کې نه وي لازمي شوی. سید زمان سبا هم پښتو ون ملکنډ.